د غزل لغوي معنا د ښځو سره خبرې کول دي. غزل ته دغه نوم په دې وجه ورکړی شوی دی چې په غزل کې به د مینې محبت مضمونونه بیانېده، د حسن او ښکلا ستاینې به پکې کېدې، د محبوب ناز و ادا به پکې ستایلی کېده، نو ځکه ورته دغه نوم ایښودی شوی دی. اوس چونکې د وخت تېرېدو سره سره د غزل لمن ډېره زیاته پراخه شوې ده. اوس په غزل کې نه یوازې چې د عشق او مینې خبرې کیږي، بلکې په غزل کې ګڼ شمېر نور موضوعات هم ځایولی شي. غزل د نظم هغه قسم ته ویلی شي په کم کې چې د هر شعر خپل جدا مضمون وي، هر شعر یې ځان له یو مرکزي خیال لري، موضوع یې جدا جدا وي. د غزل لومبۍ مصره چې ده نو هغې ته مطلع وایي. مطلع د طلوع نه اخیستی شوی ټکی دی، یعنې راختل راپورته کېدل. په دغه شعر باندې چونکې غزل را شروع شي راپورته شي نو دغه وجې نه دې ته مطلع وایي. مطلع چې د غزل کومه ده نو په دې کې به دواړه مصرې چې کوم دي نو دا به یو شان قافیه لري، هم قافیه به وي. ورپسې شعرونه چې کوم دي نو د هر شعر دویمه مصره به د مطلع هم قافیه وي. اخیری شعر چې د غزل کوم دی نو هغې ته مقطع وایي. مقطع د غزل هغه شعر وي په کوم کې چې شاعر خپل نوم یا تخلص بیانوي. مقطع ورته ځکه وایي چې په دغه ځای باندې غزل قطع کیږي، ختمیږي، غوڅیږي. په عمومي توګه په غزل کې خلک کم نه کم 15 شعرونه او زیاتو نه زیات 15 شعرونه لیکي. د غزل هر شعر او هر مصره به په یو شانې وزن او یو شانې بحر کې لیکلی شوي وي. په عمومي توګه د غزل مصرې 7، 11 او 15 چپی وي. د دې نه کمې زیاتې هم کېدی شي، خو دا چونکې په عمومي توګه لیکلی شي. د یو ښه غزل دپاره پکار دي چې د هغه په شعرونو کې نوي موضوعات راوړی شي او یا زاړه موضوعات په نوې طریقه باندې په ښکلي انداز باندې بیان کړی شي. استعاره، کنایه، تشبیه، علامات، مجاز مرسل او دغه شانې نور صنعتونه د غزل خوند او رنګ لا زیاتوي. په غزل کې ښکلي لفظونه په ښکلي انداز باندې کارول هم د غزل یو هنر دی. په غزل کې قافیه او ردیف هم کارولی شي. قافیه هغه لفظونه دي چې هغه یو شانې اواز ورکوي او د مصرې په اخیره کې راځي. ردیف د قافیې نه پس هغه لفظ یا هغه لفظونه کوم چې بار بار تکرار کیږي هغې ته ویلی شي. په بعضې غزلونو کې ردیف نه وي.